قیامت به د جمعې په ورځ برپا کیږي. علما لیکي چې د جمعې ورځې ته جمعه ولې وایي. زمونږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن دباو کړئ چې هر قسمه نوي بیانات تاسو ته در رسیږي. دا تاسو چې د جمعې مونځ ته راغلي یې دې ورځې ته جمعه ولې وایي. جمعه اصل کې جمع کېدو ته وایي. نو د جمعې ورځې ته هم جمعه ځکه وایي چې دا ټوله دنیا به په دغه ورځ باندې را جمع شي او خدای ته به پیښ شي. نو جمعې ته جمعه ویل یوه وجه دا هم ده چې قیامت به د جمعې په ورځ برپا کیږي. اوس تاریخ به څه وي؟ نو معین تاریخ دا سوا د الله نه بلی چاته پته. ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث. بل دا علم سوا د الله نه بلی چاته نشتا چې باران بکله کی. نو وينزل الغيث دا علم سوا د الله نه بل چاته نشتا چې باران بکله کی. ويعلم ما في الارحام بل دا علم سوا د الله نه بل چاته نشتا چې د مور په خېټه کې معلوم کی چې دا الک دی او کجینه ده. دا پته ولګي چې دا الک دی او کجینه ده. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. سلورم خبر علم سوا د الله نه بل چاته نشتا چې ایس نفس په دې قادر نه دی چې زب سبا څه کار کو. الله وی اچاته دا علم نشتا چې زب سبا څه کار کو. اراده یو څه کړی وي او ورپیخ بل څه شي. اراده دې کړی چې دفتر ته ځم په لاره کې دې لارای ووایي. اراده دې کړی چې زه ټیکادارای پسې ځم په لاره کې درته دشمن ناستي ولیدي. په اراده وځي چې زه دکان ته ځم. خیال هم راغی چې دکان ته ځم نیمې لارې کې جواب درشي چې راشه په پلار دې هارډ اټیک وشو دکان ته هم نه رس. روانې چې زه سودا راوړم आवाज در پسې وشي چاله په ماشوم هیزاو لګېده دستونه الټای په ولګي. ایس نفس وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. اس نفس په دې قادر نه دی چې زب سبا څه کار کو. اراده د خیر کړی وي ورپېښ شر شي. اراده یو څه کړی وي ورپېښه بل شي. دا څلورم خبره. وما تدري نفس بأي أرض تموت. پینځمه ده الله فرمایي چې ایس نفس په دې قادر نه دی چې زما مرګ به په کوم ځمکه باندې وي. زه به کوم ځای کې مړ کېږم. غریبان خو لا څه کوي. بادشاهان هم په دې قادر نه دي چې مونږ به کوم ځای کې مړ کېږو. علما وایي چې دا د دنیا بادشاہان چې دی په دغه ورځ باندې با ټول سرنګون ولاړی. आवाज به وشي لمن الملك اليوم. د نن ورځې بادشاہ څوک دی؟ یو بادشاہ به هم دا جرأت نشي کولای چې سر اوچت کی او دا وایي چې زه هم څه یم. بیا به ملایکې आवाज وکړي چې لمن الملك اليوم. د نن ورځې بادشاہ څوک دی؟ نو आवाज به وشي چې لله الواحد القهار. د نن ورځې بادشاہ الله دے.
چې هغه یو دی او داسې په قهر دی نن حدیث کې راځي چې د قیامت په ورځ به الله پاک داسې په قهر وي چې نه به چرته وړاندې داسې په قهر شوی وي او نه به بیا داسې په قهر شي. نو دا ټول بادشاہان د زمانه به ډېر لوی په هیبت کې ولاړي. عزیزانو د قیامت د ورځې تعریف چې کوم قرآن او حدیث کړی دی دا ورځ به یوه ورځ وي او دا یوه ورځ چې ده دا به 50,000 کاله وي. علما وایي چې 50,000 کاله به په دې رنګ نه 50,000 کاله به داسې وي چې د هغه قیامت یو کال به د دې دنیا د 50,000 کال عمر دا حساب لګوي. د هغه قیامت یو کال به د دې دنیا د 50,000 کال عمر داغه یو میاشت به د دې دنیا د 50,000 میاشت عمر داغه یو ورځ به د دې دنیا د 50,000 ورځ عمر او یو غنټه به د دې دنیا د 50,000 غنټو عمر لګولې شي. حساب 100 کروڑ جوړي دا چې حساب وکړي چې داغه یو کال د دې دنیا د 50,000 کال عمر یو ورځ د قیامت به 15 ارب او 15 کروڑ کال وي. یو ورځ څومره 15 ارب او 50 کروڑ کال به یو ورځ او په دغه ورځ به دا څومره عالم چې دی د ناستې ځای به نه وي دا 15 ارب او 50 کروڑ کاله به ولاړ وي. نو داسې به تنګ شي دا خلک چې خدای ته به فریاد وکړي چې یا الله جنت هم نه دی پکار دوزخ ته مولېږه خو چې د حساب زر خلاص شي. دا به یوه ورځ د دې انور دا ټول شعاع چې دی هغه به دې ځمکې دی دا ځمکه به د تاندې غوړېدلې وي او تاو به داسې وي چې په ځمکه خپه کېږدي نو مسحر کې به د مازغه خوټ کېږي لکه د کټوای په شان. د هر سړي سر چې دی هغه به کټوای وي خوټ کېږي دا سترګې به د ډېر هیبت نه تندي ته وتښتي. قرآن کې راځي یوم یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به. الله فرمایي چې دا د قیامت ورځ به دومره هیبتي ورځ وي
دومره د خوف او د یری ورځ وي. یوم یجعل الولدان شیبا چې الکان به پکې د ډېر هیبت نه سپینګیري شي. دومره لوی روب به د دې ورځې چې الکان به سپینګیري شي. السماء منفطر به او د اسمان به ټوکړي ټوکړي شي او په دې ځمکه به راوغورځي. قرآن کې راځي القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. قارعة څه ته وایي؟ الله فرمایي قارعة هغه ورځ ده یوم یکون الناس کالفراش المبثوث چې دا بنی آدم با پاس په دې فضا کې د ملخانو په شان والو. پتہ لګړی ډیرو کچې میډیا اشرف روډ سریف اخلی خان ناصر خان کیسر هاوس پیښور خان په دغه ورځ باندې با ډېر کارونه کېږي خو یو کار به پکې دام وي. چې دا ورځ برپا کېږي نو دې نه یو څو ورځې مخکې به عیسی علیه السلام د اسمان نه راکوزېږي. او داغن لږ غوندې مخکې به دجال پیدا کیږي. اوس دجال څوک دی؟ عزیزانو دجال یو داسې شی دی چې هغه فی الحال په زنځیرونو تړلی دی. او هغه اوسیږي په دې سمندر کې. حدیث کې راځي چې د هغه یوه سترګه ړنده ده او داسې ړنده ده لکه د پړسېدلي انګور په شان بهر راوتې ده. مشکات شریف کې راځي چې تمیم داری او صحابي هغه په دې دریاب کې سفر کولو کشته اوبو واغستا او هغه جزیرو ته یوړو چې کوم جزیرو کې دجال تړلی پروت. دجال سره خبره اترې چې وشوې او دی بیا راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا قصه بیانوله چې زما ملاقات د دغسې یو سړي سره وشو او ما ته یې وویل شان قریب چې زه به دروزم او مشرق او مغرب کې به داسې ځای پاتې نشي چې زه به یې پایمال نه کړم. دغه ته گویا کې دجال وایي. نو دی چې راوځي څه وخت کې نو په خر به سوري. علماء وایي چې د دې دجال به چې په خر سوري یو طرف ته به جنتي او بل طرف ته به دوزخ
دا دنیا به ورپسې وي. خلقو ته به وایي چې که زه ومنلم نو دې جنت ته به لاړ شئ، او که هم نه منلم نو دې دوزخ ته به لاړ شئ. نو خلق به ورته وایي چې بلکل مونږ منلی، او هغه خرې چې خاشنه کوي دا خلق به راخلي او خوري به چې د قیامت په ورځې کې به ډېر عجایبات دي. او یو عجیبه به پکې د دجال پیدا کېدلي، دا چې راوځي نو 40 ورځې به د مشرق نه مغرب او جنوب نه شماله پورې منډې ووي. دا دنیا به داسې اواره کي لکه دا تلی. چې دنیا اواره شي نو بیا به دې ځمکې د پاسه بله ځمکه وغوړېږي، چا به د تانبې ځمکه وي، او د ده د قتل دپاره به عیسی علیه السلام راکوش. عیسی علیه السلام ژوندی دی او په اسمانونو کې اوسېږي. نو عیسی علیه السلام به راکوشي د دجال د مرګ دپاره. په دغه وخت کې به امام مهدی هم پیدا شي. امام مهدی دا به پیدا کیږي په مدینه منوره. علما وایي چې د منځ وخت څه وخت کې راشي نو امام مهدی صاحب به عیسی علیہ السلام ته وایي چې ته مخکې امامت وکړه. نو عیسی علیہ السلام به د مخکې امامت نه انکار وکړي او امام مهدی ته به وایي چې زه د هغه شریعت پیغمبر یم چې هغه اوس منسوخ شوی دی، او ته د هغه شریعت امام چې کوم فی الحال رایج دی چې هغه شریعت محمدی دی صلی الله علیه وسلم. عزیزانو دا ټوله مسله چې څه وخت کې طے شي نو دغه وخت کې به حساب کتاب کیږي په شام کې. دا الله تعالی د حساب پای تخت چې کوم دی هغه به په شام کې لګېدلی وي، او دا ټوله دنیا د هر ګوټ نه به شام ته را روانه. په دغه وخت کې به هر شی خپل دفاین بهر کوي. که تاسو وګورئ قرآن کې راځي اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها واخرجت الارض اثقالها. دا ځمکه چې دا بخپل دفاین ټول بهر راوغورځي او ځان به صفا کی. ځمکه کې چې څه دفاین دي دا څومره بنی آدم چې پکې ښخ شوي دي یا نور هر اشیا چې پکې ده دا به ټول بهر راوغورځي. روایاتو کې راځي چې څو وخت کې د دې ځمکې نه خلق بهر راوځي نو دا به په مختلف شکلونو کې وي.
یو ډله به د قبرونو نه داسې روزي چې لاسونه او خپې به نه وي او صرف دا تنه به وي او د غونډارې غوندې برغړي او شام ته به روان وي. ملایکې به آواز وکړي چې یا ربه دا څوک خلق دی؟ وای به دا هغه خلق دی چې په دې لاس یې چېرې سم کار نه و کړی او په دې خپو چېرته سم ځای ته نه و تللی. نو دا قسمه خلق چې دي دا به د قبرونو نه په دې حالت کې راپاسي. بله ډله به راپاسي چې د هغې په دې خېټه کې به اور بلیږي او لمبې به د خولې نه بار روزي. یا الله دا څوک دي؟ و به دا هغه خلق دی چې په دې خوله یې چېرته حلال نه و خوړلي او دې خېټې ته حلال نه و تلي. د شپه او ورځ خوراک په دې خوله او په دې خېټه کې حرام. نو دا ډله به د قبر نه چې راپاسي نو خېټه کې به اور بلیږي او لمبې به د خولې نه بار وځي. بله ډله به راپاسي چې هغه به د خنزیر په شکل کې وي. خنزیران به خاخ کړي د بني آدم وي او راپا بسی د خنزیر په شکل کې. یا الله دا څوک دی؟ و به دا هغه خلق دی چې د دنیا د کار د پاره به منځ نه کولو. د دنیا په کار کې به شپه ورځ نه ننوتی او د منځ ټیم به چې راغی نو منځ به نه کولو. نو چې کم خلق د دنیا په روزګار کې منځ قضا کوي دا خلق به په قیامت کې د خنزیر په شکل کې د قبر نه راپاسي. په دې خوله ده چېرته د سړیتوب خبره نه وه کړې. بله به کوه په دې خوله کنستو، دوه به یې په جنګول، دوه به یې په جنګ کړه، دوه به یې تماشا کوله. نو دې خولې ټوله زندګۍ کې د شیطان ډیوټي کړې ده. نو دا دې داسې په پلیت شکل کې ځکه د قبر نه راپاسي. بیا نظر اوس غلوئ تاسو چې زمونږ خوله ټوله ورځ څه کارونه کوي. دوه جنګول خو زمونږ د ګس لاس کار دی. دا زمونږ ډیوټي ده. نو دا قسمه خلق بم په قیامت کې د قبر نه راپاسي. عزیزانو یو بله ډله به راپاسي چې د هغې ډلې مخې ته به بورډ لګېدلی، بورډ به لګېدلی او په بورډ د پاسه به لیکلي وي چې دا د زناکارو ډله ده. نو کتبه به مخې ته یې لکه دا جلوس کې چې وګورئ تاسو دا کتبې رئیس دي چې په دغه ورځ باندې به دا الله تعالی حساب چې کوم شروع کیږي نو پایتخت چې کوم دی هغه به شام وي. روایاتو کې راځي چې څه وخت کې د دې ځمکې نه خلق بهر راوځي نو دا به په مختلف شکلونو کې وي. یو ډله به د قبرونو نه داسې راوځي چې لاسونه او خپې به نه وي او صرف دا تنه به وي او د غونډارې غوندې برغړي او شام ته به روان وي. ملایکې به آواز وکړي چې یا ربه دا څوک خلق دی؟ وای به دا هغه خلق دی چې په دې لاس یې چېرې سم کار نه و کړی او په دې خپو چېرته سم ځای ته نه و تللی.
نو دا قسمه خلق چې دي دا به د قبرونو نه په دې حالت کې راپاسي. بله ډله به راپاسي چې د هغې په دې خېټه کې به اور بلي